تاسو په ویډیو باندې 5 10 یا 50 ویوز پورې یا ردینه زیات 100 ویوز پورې راشي او دا غینه بعد تاسو په ویډیو باندې ویوز ناراضي اخر د دې څه ریزن دی دی ویډیو کې به تاسو ته پروپر طریقه خم دي تاسو څنګه یو نوی چینل جوړ کړئ او دا غي د صحیح طریقې سره سیټینګ وکړئ یعنی چې تاسو کوم ویډیو جوړوي چې هغه بالکل صحیح اډینس ته رسي یعنی کو تاسو د انګلیش مووی ایکسپلین کوئ په پښتو کې نو چې هغه صحیح اډینس ته رسي یا د کارټون ایکسپلینیشن کوي یا د اسلامي ویډیو نو د ټولو مخکې موږ به نوی چینل جوړ د نوی چینل به موږ ته دا پیدا چې یوټیوب همیشه چې نوی کم چینل وي هغه ډیر ځل وایرل کوي او چې کمزور چینل وي هغه دومره خاص نه وایرل کوي د ټولو مخکې موږ نوی چینل خپل کریټ کو د هغې نه بعد به موږ د دې چینل پروپر سیټینګ کوو چې امید لرم کو تاسو دا سیټینګ صحیح طریقې سره وکړو څنګه چې راته زه خیم نو ستاسو چینل د وایرل کېدو نه څوک هم نشي پاتې کولی نو راځئ زما سره سکرین ته چې خپل چینل کولاو کوئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس ښکاره شي یعنې ستاسو د چینل لوګو به تاسو ته ضرور ښکاره شي په هغې باندې کلیک کوئ د دې نه بعد سویچ اکاونټ باندې به کلیک کوئ د دې نه بعد به ستاسو مخامخ یو داسې انټرفیس راشي یعنې د پلس ته نشان د پلس په نشان به کلیک کوئ تاسو به یو بل پیج ته لاړ شئ نو په هغې باندې به تاسو ته راشي کریټ نیو اکاونټ نو تاسو په دغه کلیک کوئ نو بیا د دې نه بعد به دوه آپشن راشي خو تاسو به فور مای پرسنل یوز د هغې دپاره جوړ کوئ بیا به دلته کې خپل پیله نوم او لاندې چې خپل کوم وړوکی نوم لیکئ هغه به ولیکئ د نوم د لیکلو نه بعد به ستا چینل چې دی هغه به کریټ شي یعنې ښه یو داسې نوم پکې کېده چې کم یونیک نوم وي د هغه نوم باندې د چا چینل نه وي لکه څنګه چې زه ټیکنیکل او لاندې به بهادر علي لیکم دا نوم امید دی چې دا به د چا په دې چینل کې په دې نوم باندې چینل نه وي نو د ټولو مخکې یو داسې نوم کېدی چې هغسې نوم د چا نه وي بیا به خپل پیدایشي تاریخ واچوئ یعنې کو ستاسو شناختي کارت وي چې په هغې ستاسو کم عمر وي